زه شخصا د یو د ملت د هغه په دا غلرم د افغانستان خلکو ته چې د خپل وطن کې کار شروع کړي. ما 10 کاله تجارت کړی، ولې اوس د امارات نه زه ډېر خوشحاله یم په خاطر د چې د شپې ورځې زه خلاص یم. د افغانستان خلکو ته دا یو پیغام لرم زه چې خدای خاطر وکړي، ډېر ښایسته شکر زیاده داسې یو نظام راغلی ده، کبر مه کوئ په دې نظام باندې. الحمدلله ډېر ښایسته نظام راغلی. خدای پاک دې تل کامیاب او سوکاله او آباد لري دا نظام. خدای پاک د نورم پرمختګ ورکړي. په دا یو کال کې چې څومره پرمختګ کړی د دې نظام په یو دولت کې هم نه ده لیدلی، پخواني دولت کې هم نه ده لیدلی. زه خپله شخص نه کومه وظیفه لرم، نه په دې دولت کې ما کومه وظیفه کړې، نه په هغې کې لرم. زه یو تجار یم. ټولو تجارانو ته وایم په خپل افغانستان کې کار شروع کړئ، بهر ته مه ځئ. زه نن ډېر خوشحاله یم، لیکن دې کال کې ما خپله دا وه چې زه به لاړ شم، نه لکه دا اوس چې زه د امارات ګورم، د اصول ګورم، د قوانین ګورم. زه ډېر خوشحاله یم، د اماراتو نه ډېره مننه کوم. نو الله پاک دا ټولو ته دغه ورکړي. دا لرګی چې دی د کونړ دی، پخوا وخت کې دلته نه راته، دا قاچاق د پاکستان و. اوس والله زه قسم خورم چې یو دانه نه ځي. دا د یو دا یې کونړ دی. هغه لرګی چې د پکتیا دی، هغه لرګی اوش ټیکر د کونړ دی. دا کوم چې ګورې دغسې چې راشئ تاسو دغه لرګی هم د کونړ ده. دا کوم چې ګورې الحمدلله اوس موږ ته راخلاص کړی ده. په خپل کار باندې ډېر رضایت لرو. ما سره خپله دلته 10 نفره کار کوي. دا لرګی هم د کونړ د چاره کېږي. دا کوم لرګی چې ګورئ تاسو دا د کونړ لرګی